نړیوال بانک د افغانستان په اړه یو نوی راپور خپور کړی دی. دغه راپور کې د افغانستان د روان کال د تیرو دریو لومړیو میاشتو اقتصادي وضعیت ارزولی دی او دغه دریو میاشتو په اړه یې خپل تحلیل وړاندې کړی. همدا ډول یې د افغانستان په اقتصاد کې دغه تیرې درې میاشتې مهمې بللي دي چې په دغه تیرې دریو میاشتو کې د افغانستان اقتصاد مثبت لوري ته تللی. همدا ډول به په دې ویډیو کې واورئ چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی امیر خان متقي د ملګرو ملتونو د سرمفتش ځانګړي استازي سره کتلي دي. نومې اوچت وړي نشان تل زنده‌باد ورشمې ناغېږي اوس د امن ګلستان ورځ تر بلې مخ په وړاندې دی روان ګران افغانستان هغه ویران وطن شکر شو ودان ورځ تر بلې مخ په وړاندې دی روان ګران افغانستان وشوې د امن او سکون. د افغانستان په اړه نړیوال بانک یو ځل بیا خپله څېړنه نشر کړې ده. نړیوال بانک وایي یوازې په دریو میاشتو کې د افغانستان صادرات د تیر کال د دغه دریو میاشتو په نسبت 4 سلنه زیات شوي دي. نړیوال بانک خبر ورکړی ده چې د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی لیدل کېږي. د یاد بانک په حواله چې په روان عیسوي کال کې یوازې د دریو میاشتو د افغانستان په صادراتو کې 4 سلنه زیاتوالی راغلی ده. د دې بانک د اټکل له مخې افغانستان له جنوري تر اپریل میاشتې پورې د 600 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. نړیوال بانک سږکال د دریو میاشتو د صادراتو کچه د پروسه کال د دریو میاشتو د صادراتو سره پرتله کړې ده او ویلي دي چې د تیرو کلونو په پرتله د تورم په نرخ کې هم کموالی لیدل کېږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخندزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي دي زموږ د صادراتو لویه برخه د ډبرو سکاره، اوسپنه، پنبه، وچه میوې، کرنیز محصولات او لاسي صنایع جوړوي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون مو د منځني ختیځ هیوادونو ته هم لیږدولي دي. د ښاغلي اخندزاده له قوله چې ډیری صادرات مو په دې وروستیو کې پاکستان، هند، ازبکستان، تاجکستان، عربي متحده اماراتو، چین، ایران او ترکیې ته لیږدولي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزی هم یاد ارقام مني او وایي چې د صادراتو زیاتوالي لوی دلیل په ګمرکونو کې د یو کاري پلان جوړول دي چې پر بنسټ یې بار وړونکو موټرو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې له بندره ور اوړي. له دې وړاندې هم د نړیوال بانک راپور چې د افغانستان د اقتصاد په اړه یې خپور کړی و مثبت و. هلته هم د افغانستان اسلامي امارت د داسې کړنو یادونه شوې وه چې د افغانستان اقتصاد یې په پښو ودرولی و. په تیر امارت کې افغانستان له ډېرو سترو اقتصادي ستونزو سره مخامخ و چې دغه اقتصادي ستونزې د دې لامل شوې چې ګواکې افغانستان په یو کمزوري حالات کې شي. اسلامي امارت د دوهم ځل حاکمیت کې د اقتصاد د رغولو لپاره پراخ هڅې کړې دي. یو ځانګړی او ځان ته معاونیت یې د افغانستان د رئیس الوزرا د اقتصادي معاونیت په نوم رامنځته کړی او تر ټولو مخلص مشر ښاغلی ملا عبدالغني برادر ته یې د دغه معاونیت مسؤلیت سپارلی ده. په همدې بنا اسلامي امارت د افغانستان اقتصاد یو مهمه برخه ګڼي. کله چې د افغانستان اقتصاد پرمختګ نه وي کړی نو افغانستان به هیڅکله هم د خپلواکۍ او ازادۍ هغه پوره خوند ونه څکي لکه څنګه یې چې زړه و. د نړیوال بانک د دغه راپور په اړه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یوه اعلامیه خپره کړې وه. په دغه اعلامیه کې راغلي دي د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له لوري د 2023 میلادي کال د مې میاشتې په 13مه نیټه راپور خپور شوی ده. په دې راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه واقعیتونه راغلي دي
د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د اقتصادي وضعیت په تړاو د منعکس شویو واقعیتونو ستاینه کوي او پر دې باور دی چې په راپور کې راغلي واقعیتونه او موضوعات د اقتصادي خوځښت په برخه کې هغه روښانه انځور ده چې یاد بانک یې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړی ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې د خوراکي توکو او نفتي موادو بیې ټیټې شوي، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ثابت پاتې شوی، د صادراتو ترڅنګ د وارداتو او ملي عوایدو کچه هم زیاته شوې، د دولتي کارمندانو معاشونه پر وخت ورکړل شوي، په هیواد کې دننه د خوراکي توکو تولید لوړ شوی او له بانکونو څخه د پیسو په ایستلو کې نوې اسانتیاوې رامنځته شوي. د افغانستان اسلامي امارت پر دې باور دی که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي نو له شکه پرته افغانستان په اقتصادي برخه کې نور پرمختګ هم کوي او بار به یې د نړیوالې ټولنې له اوږو سپک شي. که چیرې د نړیوال بانک په څیر ټول نړیوال سازمانونه د افغانستان په اړه نړۍ ته د دې هیواد واقعي او رښتینی انځور وړاندې کړي نو له یوې لوري به نړۍ پر حقیقي وضعیت خبره شي او له بل لوري به اسلامي امارت سره مثبت تعامل ته لار هواره شي. د افغانستان اسلامي امارت پر ټولو نړیوالو سازمانونو او مرستندویه ادارې غږ کوي چې له اسلامي امارت سره د افغانستان په بیارغونه کې لاس ورکړي. په دې کار سره به د بیکارۍ کچه راکمه او د هیواد پر اقتصادي وضعیت په لا ډیر مثبت تاثیر وکړي. اسلامي امارت له نړیوال بانک څخه غواړي چې د افغانستان په اړه د واقعیتونو خپرولو ترڅنګ هغه پروژې چې د دې سازمان له لوري تمویلېدې او اوس یې کارونه نیمګړي پاتې دي بیرته پیل او چارې یې بشپړې کړي. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ښاغلي حافظ احمد تکل پر خپل ټویټر پاڼه یو ټویټ کړی ده. په دغه ټویټ کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ښاغلي روزا پرون د جوزا په 10مه نیټه د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره کتلي دي. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل او د افغانستان او سیمې پر وضعیت او راتلونکي ښکېلتیا پر لار نقشې خبرې کړې دي. مولوي امیر خان متقي په خپلو خبرو کې ویلي چې په هیواد کې د امنیت او ثبات تر راتګ وروسته اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې تیوریکي بحثونو پر ځای عملي ګامونه غور وکړي چې د ملت کړاو کم شي. ښاغلي روزا وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لومړیتوب بشري وضعیت ته رسېدنه او دې ته کار کول دي چې افغانستان د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیایي مرستې هم راوړي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره چمتووالی وښوده او له مرستندویه ادارو سره یې د اسلامي امارت لخوا د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه.